سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو برته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او ښکلي ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته ډېر جالب او ښه اپلیکیشن شریک کوم نو مینهوالو تاسو دغه اپلیکیشن در پېژنم دا د څه په باره کې دی مینهوالو کله چې تاسو په خپل موبایل کې یو بیکګراونډ سیو کوئ نو کله چې تاسو خپل موبایل سیټینګ ته داخلیږئ نو هغه بیکګراونډ له منځه ځي او ستاسو بیکګراونډ فقط په سکرین باندې وي تاسو ګورئ دغه ځای کې بیکګراونډ وي خو که چیرته تاسو سیټینګ ته ولاړ شئ نو ستاسو بیکګراونډ به د سیټینګ مطابق وي تاسو ګورئ مینهوالو دلته سیټینګ کې بیکګراونډ بالکل وجود نه لري نو د دې لپاره چې ستاسو بیکګراونډ هر چیرته وي او په هر ځای کې وي یعنې په سیټینګ کې هم وي په ګیلري کې هم وي یعنې کوم ځای کې چې تاسو وغواړئ ستاسو بیکګراونډ به همغه ځای ته ځي نو تاسو د دغې طریقې له لارې کولی شئ مینهوالو تاسو ته طریقه ښیم تاسو ګورئ مینهوالو دلته ما دغه اپلیکیشن راخیستی دی ډیزاینر ټولز دغه ډیزاینر ټول چې ده د هغې باندې به مینهوالو تاسو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړه را به شئ ښکته دلته ګورئ مینهوالو دلته دغه تڼۍ چې ده دغه نه به تاسو مینهوالو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ دلته به تاسو ته سکرین شاټونه همداشان تصویرونه راواوړي او که چیرته تاسو غواړئ چې دغه د تصویر په خپل سیټینګ باندې خپل بیکګراونډ باندې ولګوئ نو تاسو به دغه تصویر باندې کلیک وکړئ مینهوالو زه دغه تصویر باندې کلیک کوم تاسو ګورئ تصویر دغه شان شه نو کله چې تاسو دغه تصویر ولګوو دلته ګورئ مینهوالو ته یو خط راکړل شوی دی دغه اپسیټي چې د دغه لسو کې ده نو تاسو دغه لوړ کړئ تر څو ستاسو بیکګراونډ لوی شي تاسو ګورئ مینهوالو دغه تڼۍ زه کېښږم دا مې چې کله کلیک کړ نو ستاسو بیکګراونډ آن شو دا چې کله داسې مخکې بوځم نو ستاسو بیکګراونډ تازه شو نو تاسو ګورئ مینهوالو زه اوس ځم دا ګورئ سیټینګ ته ځم نو په سیټینګ کې به هم زما بیکګراونډ وي بلکې په هر ځای کې به زما هم دغه بیکګراونډ وي که چیرته تاسو یو داسې تصویر راواخلئ چې هغه داسې په اوږدو باندې جوړ شوی وي نو مینهوالو ستاسو لپاره به ډېر جالب وي او خوندور وي دا فقط ما ستاسو لپاره طریقه خو ده نو تاسو یو داسې تصویر راواخلئ چې د موبایل کور سره مطابق وي نو مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ او که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان